د کابل بالاحصار د پاچاهانو د قدرت د ستر مرکز چا ړنګ کړ. د تاریخ په اوږدو کې تل د کابل له نامه سره د بالاحصار نوم تړلی و. بالاحصار به کله د خلکو د اوسېدو ځای و او شاوخوا یې ښکلې منظره وه. کله به مذهبي مرکزونه پکې آباد وو او تر ډېره بیا د لویو پاچاهانو د برم او قدرت د مرکز په توګه پیژندل شوی دی. دا پر غونډۍ جوړه شوې پخوانی کلا چې ځای ځای تخریب شوي وران شوي دیوالونه یې شاهدي ورکوي چې سلګونه کاله پرې اوښتي دي. د کابل په بالاحصار کې شاوخوا زړې ودانۍ او تاریخي اسناد د دې شاهدي ورکوي چې د بالاحصار په شمالي لمن کې یو بشپړ ښار ودان و چې شاهي ارګ، د بیلابیلو چارو ادارې، د لویو مامورینو استوګنځایونه، د خزانو او دولتي شتمنیو د ساتلو ځای، حمامونه او نور د عامې ګټې اخیستنې ځایونه پکې ودان شوي وو او د هغه وخت له غوښتنو سره سم یې د ښاري ژوند ټول امکانات او اړتیاوې درلودې. د بالاحصار ځینې بهرني دیوالونه له تیږو، خټې، چونې او ګچونو نه جوړ دي او په ځینو ځایونو کې پکې د تکیې لپاره د لرګي تیږو او ځای ځای د دې له پاسه پخې خښتې لګول شوي دي. د کابل دا لرغونې کلا له پخوا زمانو د پوځي اهدافو لکه څار او دفاع لپاره کارېدلې ده. ویل کېږي چې دا کلا د میلاد له 2 نه تر 5 میلادي پیړۍ په حدودو کې جوړه شوې ده. له شیر دروازې پاس دا د کابل د زاړه ښار یوه نه بېلېدونکې برخه وه. د کابل بالاحصار د جګړو له امله څو ځلې وران شوی او بیا رغول شوی دی. دغه ځای د برېټانویانو د ښکېلاک پر مهال د دغو ځواکونو یو مهم مرکز ګڼل کېده چې په وروستي ځل په 19مې پیړۍ کې د جګړو په ترڅ کې وسوځول شو او کلا ته پکې ډېر زیان واوښت. کابل بالاحصار د تاریخ په اوږدو کې د ګڼو قدرتونو ترمنځ لاس په لاس شوی او سختې جګړې ورباندې تېرې شوي دي. څو کاله کېږي دلته د کشان د وختونو ژوندۍ نښې څرګندې شوي چې په لومړۍ میلادي پیړۍ کې د افغانستان واکمن و. په 5مې میلادي پیړۍ کې د کابل شاهانو لخوا دلته کلا او دې ته څیرمه دیوال شاوخوا 100 کاله وروسته جوړ شوي دي. له 9مې تر 15مې پیړۍ کابل د بلخ، هرات او غزني په شان تاریخي اهمیت نه درلود. د ګوډ تیمور له حملې وروسته بیا دلته مغول کېناستل. د 2مې او 5مې میلادي پیړۍ ترمنځ موده کې په بالاحصار کې بودایي مذهبي مرکزونه وو. کله چې په 5مه میلادي پیړۍ کې د لویو کوشانیانو پلازمینه له کاپیسا څخه د عربي ځواکونو چې قومندان عبدالرحمن و د جګړو په پایله کې کابل ته ولېږدوله. دوی په بالاحصار کې د واک چلولو لپاره مرکز جوړ کړ. هغه دیوالونه چې د شیر دروازې او اسماعي غرونو پر سرونو جوړ شوي دي د یفتلیانو د واک په موده یعنې په 6مه میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د 10مې میلادي پیړۍ په وروستیو کې کابل د غزنویانو د واکمنۍ برخه شوه او په 1041 میلادي کال کې سلطان محمود غزنوي له 1670 جنگي فیلانو سره بالاحصار ونیو. له غزنویانو وروسته غوریانو او بیا خوارزمشاهیانو هم د کابل بالاحصار کې خپل استازي لرل. چنګیزیانو هم په 1221 میلادي کال په ژمي کې د کابل په بالاحصار کې میشت شول. کله چې ګوډ تیمور په 1498 میلادي کال له دې ځای څخه هند ته په لاره و په بالاحصار کې خپل مسی الغبیک د والي په توګه وټاکه. ظهیرالدین محمد بابر هم کله چې په 1504 میلادي کال کې کابل ونیو په بالاحصار کې میشت شو. نږدې 22 کاله بالاحصار د بابر د واکمنۍ مقر و. بابر ته به په کابل کې اوسېدلو ډېر خوند ورکاوه او تل به یې په اړه ویل چې در قصر کابل شراب بنوش و پیمانه را بدون وقفه سرکش، زیرا کابل هم کوه است، هم دریا، هم شیر و هم صحرا و در ذات خود زمین یکتا. بابر په 1526 میلادي کال کې ډهلی ونیو خو بیا یې هم له کابل سره خپله مینه وساتله. له مړینې وروسته یې له وصیت سره سم په کابل کې خاورو ته وسپاره. له بابر وروسته یې اولادونو همایون، اکبر، جهانګیر او شاهجهان به هم کابل ته راتلل او په بالاحصار کې به میشت وو. په 1459 میلادي کال کې د شاهجهان زوی اورنګزیب پاچا شو. دی هم کابل ته د راتګ پر وخت په بالاحصار کې اوسېده. نادر افشار به هم د کابل په بالاحصار کې استازي لرل. احمدشاه بابا هم کله چې به هند ته پر لاره و په بالاحصار کې به پاتې کېده. احمدشاه بابا به هم کله چې هند ته په لاره و
په بالاحصار کې به پاتې کېده. د احمدشاه بابا له مړینې وروسته زوی یې تیمورشاه په 1915 میلادي کال کې کله چې د افغانستان پلازمینه یې له کندهار څخه کابل ته ولېږدوله په بالاحصار کې مېشت شو. د تیمورشاه له مړینې وروسته د شاه زمان، شاه محمود، شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او امیر شیر علي خان د واک د چلولو او اوسېدلو ځای هم بالاحصار و. د انګریزي ځواکونو یو بولندوی برنس په خپلو یادښتونو کې لیکي چې د پاسني بالاحصار په تناسب د لاندیني بالاحصار ساحه پراخه او د 15,000 تنو د اوسېدو ظرفیت درلود او 1000 کورنۍ پکې اوسېدلې او کور یې هم د اور په لمبو لولپه شو. انګریزانو د غچ اخیستو په پلمه د 1909 میلادي کال د اکتوبر میاشت کې د سر فرید رابرټس په مشرۍ په کابل یرغل وکړ. بالاحصار یې ونیو. د همدغو جګړو له امله د بالاحصار ډېره برخه ویجاړه او له منځه لاړه. بالاحصار یوازې د واک د چلولو او اوسېدلو ځای نه و. د امیر شیر علي خان د واکمنۍ پر مهال په بالاحصار کې د مهماتو او وسلو ډیپوګان، ورکشاپونه، د باروتو ژرنده او د باروتو څو انبارونه موجود وو. کله چې د رابرټس ځواکونو بالاحصار ونیو، له نیولو سره سم د باروتو یوې سترې ډیپو ور واخیست او له دې سره ستره چاودنه وشوه. هماغه و چې د بالاحصار ډیری برخې د اور د لمبو خوراک شوې. کله چې عبدالرحمن خان د افغانستان امیر شو، څرنګه چې بالاحصار نور د اوسېدو نه و، نو د واک د چلولو او اوسېدلو لپاره یې د اوسني ارګ د جوړولو ډبره کېښوده او په خپله د باغ بالا په ماڼۍ کې استوګن شو. د بالاحصار په پاسنۍ برخه کې چې یو څه جوړ او آباد و، ډیپوګانو او زندان ته یې ځای ورکړ. د اعلیحضرت محمد نادرخان او بیا د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د واکمنۍ په لومړیو کې حربي پوهنتون په بالاحصار کې و. وروسته په ټوله موده کې په لاندنۍ برخه کې به پوځي قطعات میشت وو. دغه تاریخي ودانۍ د کورنۍ جګړو په وخت کې هم سخته زیانمنه شوې، خو رغونې ته یې هغسې چې ښایي پام نه دی شوی. حکومت په 2008 میلادي کال کې د بالاحصار د بشپړ ترمیم خبر ورکړ، خو بالاحصار لا هم ویجاړ پروت دی او یوازې د آغا خان په نوم بنسټ پکې ناتمامه ټکه پوکه کوي.